خبر ایران د پولې پر سر وروستۍ ترنګلتا د طالبان ناسم پوهاوی بللی دی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مخر علیکم. د ایران د کورنۍ چارو وزارت د اسلام کلا دورغان په پوله کې وروستۍ ترنګلتا د طالبان ناسم پوهاوی بللی دی. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی چهارشنبه د غویی پر ومه خبریالانو ته ویلي چې د ناسم پوهاوی ځای طالبان مسؤلان لوري پولې ته څیرمه رامنځته شوې او طالبان پولې ته جوخته سیمه د افغانستان خاوره ګڼلې ده. وحیدی ویلي سر له دې چې په کابل کې له طالبانو چارواکو سره خبرې وشوې ترڅو خپل ځواکونه له سیمې لرې کړي، خو له دې مودې وروسته په اړوند سیمه کې یو ځل بیا ولیدل شول. دا ایراني چارواکي ټینګار کړی کله چې کومه موضوع په پوله کې ګونګه وي اړتیا ده چې د خبرو اترو لارې ورته رسیدګي وشي. دا خبره د کابل کې د چارواکو سره هم شوې ده. د یادونې وړ د څو ورځې مخکې د ایران او طالبانو پوله ساتونکو ترمنځ اسلام کلا بندر کې نادرې راپورته شوې، خو له کبله یو ورځ لاره وتړل شوله. د راپورونو له مخې دغو نادرو وروسته ایران خپل زریوال ګاډي او ټانګونه پولې په څیرمه ځای پر ځای کړي دي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.